السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو واشنگټن ډي سي نه وکیل خان یم د ډیوا ستورو خبرونه دا د ډیوا د ستورو په نننې خبرونه کې تاسو بوزم د امریکا ټکساس ایالت هیوستن ښار ته چرته نه سره دا وخت په هیوستن ښار کې د پاکستان د کونسلګری یا کونسلیټ کونسل ډاکټر عرفان الله خان صاحب را سره دا وخت د سکایپ لیکا په دې خبرونه کې ملما شوی دی ورسره به خبرې اترې کوو دا وخت را سره عرفان صاحب د سکایپ لیکا موجود هم دی عرفان الله خان صاحب په خیر راغلی ستړي مشه وعلیکم السلام الله می عزت وکړي مننه تاسو کوم تاسو ډیر مصروفه یې خپل ورځې فعل هم کړی دی مصروفیات هم ډیر دي د کرونې خبرې اترې دي د هغې باوجود تاسو وخت ویستو ډیوې ته او موږ سره خبرې اترې کوئ نو ما سره لفظونه نشته چې تاسو مننه او ستاینه وکړم نو یو جهان مننه دا به ووایم خو غواړم د خپلې خولې زموږ اوریدونکو کتونکو سره ځان معرفي کړئ عرفان الله خان څوک دی او په امریکا کې څه کوي ما خو لنډ غونډه تعارف تاسو وکړو خو له خپلې خولې ورته تاسو ووایئ عرفان صاحب زه مردان سره تعلق ساتم بنیادی طور باندې مومندما او 2005 کې 2005 کې ما سی اس اس کړو دا غینه بعد ز فورن سرویس سرکاري حکومت ملازم یم سفارتکار په حیثیت باندې دی وخت په هیوستن کې پوسټډ یم او کونسل ذمہداري مې ده کونسل ذمہواری مې ده زه خپل اوریدونکو کتونکو تویم قدرمنو کتونکو عرفان الله خان صاحب د خیبر پختونخوا مردان سیمې سره تعلق ساتي څنګه تاسو ووریدل کونسل کار سوي کونسلګری څه کار وي د امبیسي څه کار وي په یو ملک کې او هغه خلک چې کومي ګیلې کوي معنی کوي چې سفارتخانه زموږ ته پوسونه کو کونسلیټ زموږ ته پوسونه کو هغه ټول پښتنو ته بنن عرفان الله خان صاحب تاسو ته جواب وای تاسو عرفان الله خان صاحب نه څه پښتنه لري هم دای زیاده هم دای وخت تاسو کولای شئ په خپل کامنټونو کې په خپل پیغامونو کې په خپل میسجونو کې عرفان الله خان صاحب ته تاسو خپل پښتنه دی او په ساده پښتو کې به تاسو ته هغه وای تاسو ته په ساده پښتو کې جواب درکړي هغه خلک څوک چې په سعودي کې دي څوک چې په قطر کې دي څوک چې په بحرین کې دي څوک چې په امریکا کې دي او څوک په جاپان کې دي چرته هم یې د دنیا په کم ګوټ کې او تاسو د امبیسي نه څه ګیله لري څه معنی لري یا کونسلګری نه یا کونسلیټ نه عرفان الله خان صاحب تاسو ته جواب وي او عرفان الله صاحب تاسو ته خپل مجبوري خپل کارونه به هم دته وي چې څه کوي دلته کې اول خو راته دا وایي عرفان الله خان صاحب تاسو په هیوستن کې ټکساس ایالت چې کوم چرته چې پاکستانیان ډیر زیات دي د یو کونسلیټ د یو کونسلګری کار سوي په یو ملک کې په یو ښار کې کونسل یا سفارتخانه وکیل خان صاحب د حکومت ایکسټنشن وی زمونږ د خپل حکومت په یو بل ملک او دغه شان د دې ملک بیا الته چې کوم سفارتخانه او کونسل دی هغه د دوی ایکسټنشن دی دا د دې لپاره وی چې موږ دلته کې زمونږ کم پاکستانیان بیس دي موږ د غي هیلپ په مختلف طریقو سره چې پاغي کې د غي پاسپورتونه د غي سی ان ای سی شناختی کارتونه د اغوی خدای مکا د جیل د گرفتاری د رهایی د واپسۍ د راتللو د سونه معاملات چې موږ ته کونسلر افیرز وایو هغه موږ هینډل د دې نه علاوه موږ چې کوم دینو د ملک د کاروباري معاملات چې کوم دی هغه لوک افټر کو چې پاره کې د دې زینا ایکسپورټس او د هغه زینا امپورټس دا دوه شامل دي او زمونږ بل غټه هم رول چې کوم دینو هغه پولیټیکل ریپورټینګ دی پولیټیکل ریلیشنشپ بهتر کول دي سیاسي تعلقات څه کول دي تعلقات یو ته ویل کېږي نو موږ تعلقاتو کې بهتري راولو پاغي کې چې کوم دین وزټ شامل دي چې زمونږ د غي لیډرشپ د ملک او د دې لیډرشپ دی یو بل ځای ته وزټس کوي او پاغي کې چې کوم مشکلات راځي هغه مشکلات حل کول د لپاره زمونږ رول وي نو دا یو تاسو کنه تاسو چې لکه یو ډیر غټ سپیکټرم دی لکه یو ډیر لوی مخ لري دا د منګ رول چې کوم دی نو لکه یو ورده کې یا په یو یونیفارم کې موږ په یو ټایم باندې سلور 15 شپږ کارونه چې کوم دی نو هغه کوو په یو ورده کې 15 شپږ کارونه کوي په یو ملک کې هغه په یو خارجي ملک کې په یو پردي ملک کې تاسو مطلب تاسو دغه شیزونه روان کړی وي دغه شانتي خو راځم دې تاسو چې کوم کارونه دي دا وخت د کرونا خبرې اترې دي عرفان الله خان صاحب په امریکا کې هم ځنې خلک گیر دي په دوبۍ کې هم گیر دي قطر کې هم گیر دي د خلکو ګیلې معنی دي چې امبیسي سپوس نه کی سفارت هم تاسو نه کی تاسو په خپل خبرو کې ویلې او تاسو په خپل ما کتلې تاسو په خپل خلکو سره رابطې کړئ نو مې ذکر ابللې مې چې تاسو دغه پښتنو ته جوابونه وای او دغه خلکو ته خپل جوابونه ملو شي دلته اول په امریکا کې کسو گیر دي غیر لپاره تاسو څه کوي زبدا وایم یا یو کونسلیټ سفارتخانه په یو ملک کې مثال په توګه د پاکستان کوم وګړي گیر وي تلین شي جازونه نه وي تاسو پای کې بیا سره رول وي وکیل خان صاحب ټول نه مخکې په دې خبره ځان په یو واړی چې دا یو ډېر لوی ازمایښت دی د الله تعالی دا وړو کې ازمایښت نه دی دا په ټول دنیا باندې په یو ځای باندې په یو ټایم باندې راغی د امریکای غونډه کې خوخيار او مالدار او په هر یو حساب برابر ملک چې کوم دی هغه وډزو بالکل تاسو کو چې حیران او پریشان کو
بیا زمونږ کې ملک چې لکه هغه د اکانومي او هر لحاظ سره سټرګلینګ او ډیولپینګ کنټری دا هغه د پاره خو به واقعي چې کوم دی نو دا یو ډېر غټ چیلنج تاسو د ټولې دنیا مشکلاتو ته وګورئ چاله چل نه ورته وري خبره اوس د راځم به یو پوینټ ته چې را جهاز او د خلکو واپسی اول سر کې د خلکو کوشش دا و چې دلته کې کم کسان په وزټ باندې راغلي یو خپل مثال درکم منګ لس سټیټس ګورو دلته کې دا چې کم کنسولیټ ته د هیوستن په امریکا کې منګ لس سټیټس ګورو نو په دې سټیټس کې موږ سره هغه خلکو چې یا سبق ته پاره راغلي او یا ټریننګ د پاره راغلي او یا کاروبار د پاره راغلي او یا چا رشتہ دار سره ملاویدلو د پاره راغلي او ډېر پکې ډاکټر او مریضان لره راغلي نو هغه اچانک اول اف سډن چې کم دین رابطه کټ شولې امریکای اوم خپل انټرنیشنل فلایټس بند کړل بالکل پلانو کو چې انټرنیشنل فلایټس په دې نه باندې ناراضي ځکه چې د کرونا د پیلاوېدلو غټ باعث چې کم دین هغه انټرنیشنل فلایټس هم چې د بهر نه به مریضان پاغي کې راتلل نو د کرونا ځکه د یو ملک نه بل ملک ته تللی دا چې پاغي کې مسافرانو سفر کړی دی انسان د دې کیریئر د خو مونږ ټول ته دا خبره پته ده ټول بوج په منګه باندې راغی اچانک مونږ ته خلک چې کم دی راتل شروع شو چې وروره مونږ ملک ته واپس شو زه کو تاسو ته وایم چې په هیوستن کې موږ سره کم او بیش کم از کم 1000 کې قریب کسان چې کم دي ناغیزان رجسٹر کو چورورا موږ پاکستان ته واپس ولېږي د زرو پورې کسانو تاسو ځان رجسٹر کو چې موږ پاکستان ته واپس ولېږي او 1000 کسانو موږ سره ځان رجسٹر کو ټلیفونونه وکړل موږ دا چلو کو چې د اغي د پاره موږ ایمرجنسي نمبر جوړ کړل خپل ویب سټ باندې مو لینک ورکو خپل ټلیفونونه مو چې نو دا د غکړل اویلیبل کړل موبایل ورکول تاسو ته پته ده په امریکا کې پوره یو ځمېداري ده ځکه چې بیا تاسو سم ټلیفون اپریټر د نه جوړ شي بهشکه ورځ عمراله چې پاغي کې زما ټلیفون کالز پر ډے 200 ته ورسېده 200 ټلیفونونه په تاسو راځي په حساب سره 200 ټلیفونونه ماته د ورسې راتلل نو تک دې اندازو لګوي کو زما یو منټ زه یو ټلیفون لور کوم نو دا درې نیمه غنټه شوي بالکل نیمه غنټه بیا زما دماغ زما انساني ما زما خپلم سره یو دغه دی کنه او دا چې یو منټ کې تاسو معاف کړئ په دې کې ډېر خلک دا سوچ په یو ډېر خلک چې په نو خیر زه تاسو ته خبره مختصر کوم په 1000 کسانو کې تقریبا 500 کسان داسې دي چې دا منګه واپس ولېګل او څنګه ولېګل د پی آی ای په سپیشل فلایټس باندې ولېګل او د اغه نه بعد 300 کسان داسې دي چې اغه موږ سره ځان رجسٹر کو موږ ته ویل چې زما ز په دغه کې ما په تاریخ کې ما خو بیا وروسته د خپل دغه نشاته شول اغه خپل مسلې به خپل مجبورې به خپل صدا بیا وی چې نزو مایند چینج شو ها زين بدل سو کې قریب کسان داسې دي چې لکه هغه بیا په قطر باندې قطر ایرویز چونکه هغه ته ګورنمنت د طرف نه خصوصي اجازه نو د قطر ایرویز بازي فلایټس لن هغه پاره کې لاړل نو دغه زموږ د انسان په حیثیت باندې دغه کوشش ته موږ دغه کولې شو د پی آی ای 12 فلایټ د امریکای لپاره حکومت د امریکای نه منځوري غستوا پاره کې و فلایټ چې کوم دینو هغه الحمدلله پوره شو و فلایټ روان دي په 28 تاریخ باندې 15 فلایټس داغه نه بعد موږ توقع کوو چې ان شاء الله هغه بم راشي نو دا باقي کسان به پاغي کې لاړ شي اوس ته د حکومت پاکستان دا فیصله وکړه چې هغه انټرنیشنل فلایټس ته اجازه ورکوي 31 جولای پورې چې هغه پاکستان ته خلک راوړي شي نو زه به تاسو ته د پروګرام په وروسته حصہ کې راشم چې څنګه دا کار د پی آی ای نه هټ کړ دا اوس چې کوم حکومت فیصله کړی دا نو د دې سره به دا مسله ان شاء الله کافي حد پورې حل شي کافي حد پورې به حل شي مطلب دا چې و فلایټونه به فلایټ تاسو چې پاتشتمه دا د امریکای نه خبره ده هغه خلک چې به ګیلې کولې چې به معنی کولې چې به ویل چې حکومت هم تاسو نه کی سفارت هم تاسو نه کی کونسلیټ هم تاسو نه کی اوس زغواړم چې راشي دلته ماته په کامنټونو کې خامخا وي چې دا تاسو ته عرفان الله خان صاحب ناشته عرفان الله خان صاحب تاسو د پښتنو جواب وي مونږ په سعودي عرب کې هم کوشش وکړو چې دا غزنه هم څوک واخلو ځان سره مونږ په نور ملکونو خو عرفان الله خان صاحب په خپل باندې ویل چې زه دغه خلکو دغه اوریدونکو دغه کتونکو پښتنو ته جوابونه ویل غواړم چې وته وایم چې سکه دوی سکوي یو امبیسي سکوي یو سفارتخانه سکوي هغه اوریدونکو هغه کتونکو چې په قطر کې په بحرین کې په دوبۍ کې په ملیشیا کې وایي ګیلې کولې چې تاسو هم نه کوي عرفان الله خان صاحب تاسو ته په ساده ټوکی کې وایي چې دوی سکوي ډیر خلک دلته په امریکا کې داسې دي چې وی چې د پاکستان مطلب دلته یو مړ وشو او هغه خپل ملک ته وړل غواړي تاسو ته خبروم کړل روان دي خو زه غواړم چې په دې رڼا باندې لګ نور رڼا واچوي په امریکا په نیویارک کې یا دغه شاندلور ایالتونو کې چې کوم مړ شي
هغوی دا ویل چې د پی آی ای چې کوم دی دلته کنټراکټ نشته دی د امریکا حکومت سره چې مړي ووسي هغوی صرف ژوندي کسان بوزي او هغه هم چې کوم دی نو په $200 باندې بوزي دغه پیسو د ټیکټ ولې دومره سیوا وي او مړي ولې نه وړي د پاکستان حکومت د امریکې نه یا د بل کوم هیواد نه وکیل خان صاحب دا ډېر اسانه خبره ده لکه چونکې دا پی آی ای سپیشل فلایټ د خصوصي تور باندې دوی اګریمنت نشته د امریکای سره چې نسبت سورلو کاروبار کوم راولم به دا اګریمنت نشته دی او دا د پی آی ای خپل مسلې خپل مجبورې دي پاغي باندې خو نه پوهیږم ما تاسو دا غینه تاسو کولای شي خو منګه د دې دولس فلایټو لپاره خصوصي تور باندې د امریکای د حکومت نه اجازه واغستو اوس هغه جهاز د هغه غاړي خالی راځي لکه هغه د هغه ځنه سورلې نشي راوړل قانونن ته اجازه نشته ده نو دا یو خرچه خوستا نیم په نیمه باندې لاړل نو دا څه د دې ځکه سړی چې واپس پاکستان ته ځي دا هغه د پاره دا ریټرن ټیکټ شو نمبر 1 نمبر 2 زبتا شو تو یم بوئنګ 777 دا چې کوم غټ جهاز دی په دې کې 400-380 کسان راځي نو چونکه منګه سوشل ډیسټنسینګ فیصله شوی دا د انټرنیشنل فیصله ده د دشت پاکستان فیصله نه ده دا د ایاټا هغه دی کنډیشن دی نو دا غي په نتیجه کې یو سیټ خالی او یو کې سورلې یو خالی او یو کې سورلې نو زمونږه ټوټل موږ په دې جهاز کې چې کینولې شو نو 250 کسان کینول 250 کسان کینول شي تاسو 250 نه سیوانو شو کینولې او هغه کې سورلو کې ناستو گنجائش 400 ده نو بیا بس چل کیږي دا زما ټول ورونو ته دا درخواست دی چې ځان اوس ذهني تور باندې دې خبرې ته تیار کړي چې تش پی آی ای نه د نومه ایرلاین چې په دنیا کې دی او دا کورونا دا پرابلم به د 2 کالو پورې څنګه چې منګ اورو لکه زه خو ایکسپرت نه مداغي خو څنګه چې اورو چې 2 کالو پورې به دا احتیاطونه منګ کو نو دې خبرې ته ځان تیار کې چې ټول ټیکټونه به وسګرانیږي ځکه چې دا کم سیټ خالی دی دا خو به ایرلاین په چا نه چا باندې تقسیمای کنه ایرلاین بنشي ایرلاین به خپل کاروبار نه کوي په دې وجه باندې هغه ټیکټ چې کم دی نو هغه $2,000 په پی آی ای چارج کو خو منګه به دا کوشش وکړو چې ډېر پاکستانیان التم ګیرو نو موږ د امریکای د حکومت نه بیا یو 15 فلایټ بعد د اجازه واغستو چې پی آی ای ته اجازه ورکړي چې د اغه زینه ځان سره کسان راوړل شروع کړي د په جمانه هغه ټیکټ چې کم دی هغه اوس 1200 روپے ته $1,100 ته راغی او هغه 2000 چې کم دی هغه اوس نه چارج کیږي نو سناسه ریزنیبل شو زه دې بلې خبرې تر اعظم مړی والا تا چونکه دا سپیشل فلایټ دی دا صرف د سټرندډ پاکستانی زو ته مونږ وایو چې کوم سړی گیر شوی دی لکه فلایټ کینسل شو هغه نشي تللی نو اپ پاکستانیان یا بنشوي پاکستانیان مونږ لیګو نو دا کارګو په دې کې اجازه نه وي مړه ټیکنیکلی کارګو کې راځي ا ډیډ باډي دا یو خاص سپیس وي هغه پورا هغه تابوت جوړیږي هغه تابوت یو غټ سایز وي دا غي د لاندې به یو غټ ټری وي هیوج ټری وي تاسو دا وګڼئ چې لکه یو سوټکیس چې کوم دی هغه یو خاص چې کوم دی نو 2x3 یا 2x4 فوټ زی نسی نو دا تقریبا تاسو وګڼئ چې لکه 6 یا 8 سکوير فیټ راځي هغه چې کوم دی کم از کم زما خپل حساب دا دی چې 5 زروي چې دا تقریبا 30 سکوير فیټ زی نسی دا د مړی دا تابوت چې کوم دی نو دې وجمانه دا په کارګو کې راځي د یو خاص سایز نه دا سیوا ده نو دا په دې وجمانه اول خو پرمیشن نو خو بیا دغه باوجود زمونږ دوه مړي زما په ایریا کې ز خپل کوم خبره کوم هیوستن یو لکو آصف محمود آزاد کشمیر او هغه بل نوم باندې ير شو خو آصف چې کم دین هغه د اختر نه یو ورځ مخکې په وبو کې بدقسمتۍ نه ډوب شو لمبلې او هغه ډیډ باډي منګه یو ډله نو دا غي د پاره منګه د ټي اس ای نه د دې چې کم د امریکای ایوییشن دی دا اونه په مشکل اجازه واغستو چې وکیل خان صاحب کو هغه مشکلات د تما شروع کړو نو نیمه غنټه مال پاغي کې پکار پوهیږم په مشکل ما اجازه دویم هغه فیملی نه موږ د اجازه واغستو چې کله هم ته ډیډ باډي جهاز ته خيجه نو تبه د هغه یو خاص ټریټمنټ کې هغه ته امبالمنګ وي تاوی چې د جسم تمام اورګنز چې دنه کوم وی کنه اته لړکی ځکه چې قرآنی جهاز دغه کې د بلاست خطر وي نو تو پروسیجر دے آغا کی پورا سرجری کی گی آغا سرجری مانے زما په آصف محمود مانے لگا خبر ما سره لکه د څه خینه خارجي حساب کتاب کوما خو صرف تاسو ته چې چونګه هغه پیسې کونسلیټ ورکړلې منګه $8000 دا غي پم صرف هسپتال دا اپریشن مطلب دا خبر لګه واضحه کول غواړم اوس مثال په توګه یو تن دی هغه په امریکا کې دی او هغه په حق ورسېدو او دا هغه کورنۍ وی چې دغه مړی مونږ ته ورسوي دلته پاکستان ته ورسوي افغانستان پاکستان خصوصا ته چې تاسو پاکستان کونسلګری کې یو دغه شانتي زه به دغه ذکر کوم پاکستان ته راولې او تاسو هغه مړی چې لګي نو د جازونو چې کوم طریقې کار دي کوم قوانين دي کوم پالیسي دي نو هغه دا وایي چې دغه مړی نه دنه چې کوم دي د کزړه دي
کله د اینه ده کله د کلمی دا به تیوباسه داسې ده دې ته امبالمینګ وایي. تاسو امبالمینګ ګوګل کې نو دا د ایاټا کنډیشن دی چې امبالمینګ نه بغیر به ډیډ باډي نزي په جهاز کې. ها دا خو ټیکنیکل دی ځکه چې دا غي د بلاست خطر وي د ها نور څه چې کوم دین نقصان رسیږي. زه دا خبره دی پس کوم چې لیټس سي دا زما چې کوم ډیډ باډیز دلته کې دا چې ما لګلو نو ما دلته کې یو فیونرل هوم هایر کو هغه فیونرل هوم ته $3,500 پیمنٹ وشو چې هغه پای کې پورا پروسیجر وکړم. فیونرل هوم بلک خپل اوریدونکو ته واضح کما فیونرل هوم هغه ځای وی چرته چې مړی کې خود لیکي یای کې هغه کې د مړی جسدونه پکې خود لیکي مثال په توګه یو تن مړشي او وی چې میاش پس به مونږ خو یا د میاش پس په جنازه کو نو هغه میاش په هغه ځای کې په مردخانه کې یا چې کم دینو فیونرل هوم کې پروت وي. تاسو خبرو کې جی عرفان سے بوبخه نو بیا غي نه بعد دوباره دا بیا د دې زینا نیو جرسی ته رسول ځکه چې زمونږ فلایټ د پی ای ای په نیو جرسی کې ها پکې راغی. بیا هغه چونکې هغه په خپل طریقې رسین یو الټا فیونرل هوم انګیج کولو هغه فیونرل هوم مولته به انګیج کو. بیا پکې هغه کمپنیز چې کم په نیویارک نیو جرسی ایرپورټ باندې زمونږ د مړی اخلي او زمونږ جهاز ته به خيجي نو دا ټوټل ایکسپنډیچر ملا کې $8,000 زمونږ په یو مړی باندې ایکسپنډیچر راغی. موږ د دغه نه انکار نه کوو لکه دا د دې خلکو په موږ باندې حق دی دا لکه د حکومت دا رول دی چې دا بکی. خو زه هغه مشکلات وایم چې لکه د ټي اس ای نه منزوري غستل بیا دا دومره غټ کاست ورکول بیا پای کې دا دونر رابطې کول نو دا انتهایی مشکل کار دی آسان کار نه دی. لکه خو دې نه باوجود موږ کوو الحمدلله الله دې موږ رضا شي په ایمان الله دې موږ له غیجر راکړي او زمونږ د خلکو ته صرف دا وایم چې لکه داسې نه د جګینه خدای مکا یو مړی چې کم دی نو هغه بدل ته پاتې شي نو زه به هغې باندې په مړي په زه سم خوشحالېږم په مړي څوک خوشحالېږي او زه په ورځ په دې مسلو کې تېرېږي چې رشته دار راته د دیر نه فون وکړي د سوات نه فون وکړي چې په دې ځای کې مړی شوی دی په دې زموږ ټوله ورځ دې کې تېرېږي والا لکه ته سفارش کوو نو دې ځای ته کوو نو دې ځای ته کوو هغه ما ته کوي دغه شان. موږ پاکستانیانو چې کم معاشرتي اقدار دي نو هغه کې خو موږ ټول عمر دی بل په کار راځو الحمدلله. خو چې کم شی زموږ اوس کې نه دی فرق زما د استطاعت نه پاره دی زما د فاینانشل استطاعت نه پاره بیا مزه هغه کې لګون کی مطلب څنګه چې پښتو متل صادر سره پیغزول چې زمونږ چې کوم دی وسایل دی هغه حساب سره اکول دي خلک ډیری ګیلې کوي عرفان صاحب تاسو وایي چې 200 پورې ټلیفون به تاسو ته یو منټم تاسو سره خبرې کې درې نیمه غنټې شوې ده تاسو چې کوم دی هر چاته وخت ورکړو د دې چې کوم دی په خپل دی خبريال په حسابانه د داویل غواړم چې عرفان الله خان صاحب چې کوم دی نو په خپل باندې په ذاتی مت کې چې کوم دی که ته دا ویم د خبريال په حسابانه ما په خپل لیدل چې خلکو سره رابطې کړې دي خلکو سره ټلیفون نه کوي او د دوی چې کوم د هغه کومې مسلې دی حل کول غواړي او دا غي لند مثالونه به هم تاسو درکمه خو دا ګیله ډیره زیاته ده خصوصا په خلیجي ملکونو کې او دلته کې خلک وایي چې موږ کونسلیټ یا امبیسي ته ټلیفون کو رابطه مو سره نه کیږي دغه ته لګو تا کوم حالات پېتا چې 200 ټلیفون نه اوچتوي او بیا 200 یا 300 د پاسه چې کم دنو کالونه راځي تاسو خپل دغه باندې وته لګرنا واچي چې په کوم حالاتو کې تاسو ټلیفون نه اوچتوي او ځنې خلک اسی به ټلیفون نه کوي هغه خلکو ته بسوای. وکیل خان صاحب د تاسو له دې آسان مثال درکم ما تاسو ته ویل چې ما سره 800 یا 1000 کسانو چې د هغوی ځمېداري په ما باندې رااله ما په خلیجي ملک کې په یو کونسلیټ کې د چا د پاره وینا کول چې را د مړ شي دی او دا شان کو دا تاسو څه پوزیشن دی زمونږ طریقې کار دی اغي ما ته ویل زما هغه کورس میټو زما سره یو ځای زما بیچ میټو وای چې تاسو سره سونه کسان دی ريجسترډ دی ما سره 800 یا 700 هغه وخت پوری شو مال تاسو که سونه دی چې ما سره 1,15,000 کسان ريجسترډ 1,15,000 دا په یو کونسلیټ کې خبره کوم په یو کونسلیټ کې 1,15,000 او کونسلیټ چې کوم دی نو دا د سفارتخانه یو داسې خورشوي لاس وی لکه زمونږ د مرکزی سفارتخانه واشنگټن کې د زمونږ سلور کونسلیټس دي په امریکا کې صحیح نو زه صرف د تاسو ته په خلیجي ملک نو من علامات د یو کونسلیټ خبره کوم 1,15,000 کسان دا ريجسترډ ټیک شو زما سوال دا دی وکیل خان صاحب چې د پی ای ای سره ټوټل 40 جازونه دي سلوي ښه دا خو تاسو ته ارچا ته پته را دا خو په دغه کې سپورټ خبره نشته رې جی هغه جازونه واسه کم چې په ملک دنه چلیږي واړه جازونه یس بالکل چې کم انټرنیشنل جازونه دي نو هغه یا شل دي یا د شلو نه کم دي ټیک شو نه اصل در کومه د خپل پښتنو ته دا یو کونسلیټ 1,15,000 تاسو په دې 20 باندې تقسیم کړئ او ما ته وایي چې دا 100 فلایټ جوړیږي زما خپل حسابدار دا بس 450 فلایټ جوړیږي ها نو چې دې پورس کې 2 فلایټ هم کوي
نو یو کال کې غوښتشتا یو کنسولیټ خلک واپس کی بالکل او د جازونو سکیجول هم داسې نه وي چې باډا بیر د اډې نه چې کم دی یا د حاجی کیم د اډې نه پلان کوچ وتل نه دي دا چې کم دی یو جاز چې کم دی شپږو میاشتو جدول وي او شپږو میاشتو جدول چې یو جاز نن شپږو میاشتو سکیجول باندې روانيږي نو هغه چې کم دی نو کنن 2 غنټې لیټ شو نه به شپږ میاشتې مسلسل تګ را تک 2 غنټې لیټ کوي ځکه چې دا خدا سي نه وي شپږ میاشتې مسلسل باغ د هر ځای نه 2 غنټې لیټ وي د دې وجنا دا اوس چې کوم د حکومت فیصله ده دا ډېر احسن او ډېر خپل فیصله ده چې د 31 جولای پورې تمام ایرلاین ته اجازه ورکو ځکه چې دا د یو ایرلاین د وسکار نه ما خو تاسو ته پی ای ای کو پی ای ای په مقابله کې سعودي ایرلاین والو چې څونه مضبوط دی یا اتحاد والو یا امریټس والو یو اتحاد ته کوتا ویل یا یو قطر ته دی ویل یا یو امریټس ته دی ویل دا د غي د وسکارو نه دی ځکه چې دا اچانک یو دغه جوړ شو شور جوړ شو ارسړې وی چې ما مخکې کا په چې ز پاکستان ته واپس سم د چا نوکری ختم شولا سو ویری دو چا څه پرابلم دی چا په کلی کې مسله دا پینیک دی پینیک به د افغانونو ډیفینیټلی راځي زما خپل خیالدار ته چې په کلی کې واده کې او تا 1500 ملمانه راوغړې نه کنه نو په زرګونو روپې مولا وکي میخه ملالي کې دی ګونو مولا وغه کې د واده نه پسونه افغانونو جوړيږي چاوي زما غوښونه کوله نو یو ایمال اوریجن دی ملاو شي نو بل ایمال په صحیح نظر باندې ونه کتل په مړی کې وګوره په مړی کې سونه افغانونو جوړيږي ولی چې کله د اغه خاندان د کور د انتظامی صلاحیتونو نه یو سیس ډیر سیواشي کنه نو وکیل خان سے بیا ګلی معنی جوړيږي په کلی کې جوړيږي خو کو فرض وکا دا یو په یو وی لکه مثلا یو کور والا ډوډۍ کړي د 15 کسانو لا پاغي کې چتم ګیله نه جوړيږي پای کې ډوډۍ ټول ته مزیدار ملو شي هر سړی خوشاله لړ شي غوډه ځان راوړي کې غوډه ځان سره یو سي صحیح دا مطلب تاسو خبر نه چور دا چې دا بیړنی حالت ته او دا د یو تن د دوتنه د لستنه د سلطنه د 200 وطنه د زرتنه خبره نه ده د لکونو په شمیره کې د خلکو خبره ده دغه خلک په خپل خوخو باندې په خپل مرزو باندې دغه ملکونو د هیوادونو ته تللی دی او دغه تل کې چې کم دینو په دې حساب سره اوس د ډیرو خلکو چې کم دینو عرفان سی مثال په توګه دا وتم لګ واضحه کې ځکه تاسو وایي چې تاسو د پاسپورتونو شناختی کارتونو دغه مسلې هم وي ډیر خلک داسې دي چې هغه چې کم دینو پاسپورتونه ایکسپایر شوی دي یا ایکسپایر کیږي یا چې کم دینو شناختی کارتونه یا اورسیز کارډونه هغه چې کم دینو ایکسپایر شوی دي هغه غیر پر تاسو ایکسټند دغه نیټه مولا غزولې ده چې آیا مطلب دا دی چې یو تن دغه پاسپورت ایکسپایر کیږي په امریکا کې دی او هغه غواړي پاکستان ته میاش پس غواړي خو په دې میاش کې دغه پاسپورت ایکسپایر کیږي نو دغه څنګه ځکه چې رشم د ډیر زیات د غیر پر تاسو بیا څه کوي عرفان صاحب وکیل خان صاحب منګه خو بنیادی تور باندې د پاسپورت او د سی ان آی سی یعنی مرکزی وزارت نه یو وزارت خارجه یو جی منګه غي په بنیاد باندې دلته کار کوو دا غي په بیهاف باندې دلته کار کوو نو ما ته یاد شي څنګه چې د کرونا مسله شروع شوله نو الحمدلله زمونږه چې دغه کوم منسټری دی منسټری اف انټیریور وزارت داخله او پاسپورت والا هغه موږ ته پتر ولېګلو چې دغه شان صورتحال ډیر زیات ګمبیر دی نو تاسو چې کوم دی نو د فلانی ډیټا پور ایکسټنشن ورکول شي اوس تاسو د انټرویو نه 15 منټه مخکې د الاباما نه یو پاکستانی اردو والا لاهور والا سو هغه ټلیفون کو چې زه درځم او زما والد صاحب طبيعت ټیک نه دی زما پاسپورت په 12 اپریل ایکسپایر شوی دی نو ماته چې کوم دینو پاسپورت ایکسټنشن وکړ منګه ویل چې ستاسو راتلون صورت نشته تاسو بالکل تکلیف ما کوي 12 غنټه ډرایوینګ دی ته وته تکلیف کې دا موږ ته په پرایورټي میل باندې راولېګا سبب لري ته موږ واپس کو بل ورځ به تاسو سره پاسپورت چې کوم دی سره د ایکسټنشن نو موږ د شپږو میاشتو د 15 میاشتو د 3 میاشتو ډیپند کوي د معنی چې لکه د کم پاسپورت سره یو کیس دی دغه شان سی ان آی سی چې کوم دی هغه اتوماتیکلی ګورنمنت چې کوم دی نو الله مې د ګونګاري او اگست یا ستمبر پورې ایکسټنشن ورکړی دی او بیا چې ورو د حالات هم دغه شانی نو دا ایکسټنشن به فردر رواني لکه تاسو له مثال درکم د ویزا کم کسان چې پاکستان کې په ویزه باندې نو دا هغه دا په دویم ځلمانه ایکسټنشن ورکړی شو چې د 30 جون پورې چې کم دی نو بلکې 30 جون نم زما خیال اوس اگست پورې لاړل دویم ایکسټنشن ورک نو دا ایکسټنشن به د پاسپورت او د سی ان آی سی دوه روان وي وسو غواړي نو هغه ځان لري نیولم کول شي او وسو غواړي نو موږ غل ایکسټنشن په ډاکو ورکو او بدل تر اتل غواړي نو په 2 منټو کې ورکو په 2 منټو کې ول ورکو او تاسو د الاباما دغه تن چې کم دینو مثال ورکو چې 12 غنټې لري تاسو وته چې په ډاک باندې خپل دغه رولې کې پاسپورت ایکسپایر شوی هغه زموږ پلار طبيعت خراب دی او تاسو وته چې رولې کې په سباله به تاسو مونږ پاسپورت دلې شپږو میاشتو پورې به تاسو کم دینو په غیبه ټریول یا سفر به کول شي او تاسو به چې کم دینو مسلې به اوس دا وخت چې کم دینو عرفان صاحب تاسو سره چې کم دینو مجموعي شمیرې سي د کرونې آیا پاکستانیان خصوصا ک بیا موږ د پښتنو ذکر وکړو
څومره شمیري د سره څومره مړي شوي دي په امریکا کې دننه د پښتنو د پاکستانیانو کوم ذکر کوو بیا تاسو کوم دغه لسټیټ دي دغه زمونږ دلته چې کوم دغه دي پاکستانیان دي نو هغه زیاتره امریکای شهریت اخیستی دی او د امریکای د شهریت د اخیستو په وجه باندې د هغې ډیټا چې کوم دا قسمه وي د بیمارۍ او دغه چونکې د امریکای رولز ریګولیشن دا دي چې هغه ټاپ سیکرټ ساتي او پرسنل انفارمیشن یې ساتي لکه هغه هغې چا سره داسې شیر کوي نه موږ په دې وجه باندې دا خلک په ازمایش کې وانه چولو چې ته بیماری یا تاسو ته دې وخت کې سوتوي ته ما سره ځان رجسټر کړه ایز بیمار دا هغې څه ضرورت نه جوړېدلو توک نه جوړېدلو نو موږ هغې په دغه ازمایش کې وانه چولو خو البته د دې خبرې زه بالکل تایید کوم چې تاسو ته دغه کوم چې مړی شوي دي زمونږ پاکستانیان وفات شوي دي او څنګه چې عام خلک وفات شوي دي هغې وفات شوي دي کرونا انفیکټډ خو زمونږ سره چې کوم دی نو هغه کافي کسان دي ریکوریز الحمدلله زمونږ د پاکستانیانو ډېر بهترین دی ریکوریز روان دي ریکوري کیږي سیلف آیسولیشن کې ځان په خپله باندې بوزي اویرنس دلته ډېر مزیدار دی خلکو ته معلومات شته چې څنګه به خلکو ته معلومات شته دی هغې رولز هم فالو کوي بیا چې کله بهر څنګه اوس لیټ سي زمونږ ټیکسس ری اوپن شو نو زه ګورم چې په مالز کې او په دغه کې په یو ځای کې خلک چې کم دي نو بس په یو ډړام سره ورمات شو چې راشه بس سم لکه د جیل نه چې خلاص شي کنه او هغه چې کم دي نو دغه په وجه باندې ټیکساس او فلوریډا او دا ریجن چې کم دي نو دا اوس ډیر زیات بر لاړه په نیو کیسز باندې رجسټریشن باندې پرون ما قتل لکه میر سیم خپل دغه کې ورکړو چې نیو کیسز ډیر سیوا شو خلک احتیاط کوي نو ما خپل پاکستانیان الحمدلله ذکر نه کړم چې زموږ اکثریت خلک ما پیژني او زم پیژنم ما پاکستانیان ډېر کم ولیدل چې لکه هغې بار راوځي هغې ډېر احتیاط کوي او چې راوځي ماسک یې اچولی وي پراپر د سینیټایزر بوتل سره وي دا ډېرې ښې خبرې نو په دې وجه باندې زمونږ هغه شان لکه څه پرابلم موږ ته په دغه لحاظ سره نه دی راغلی چې ګینې یو غټ تعداد کې را باندې اچانک خلک راشي چې یاره زمونږ دلته کې د پاکستانیانو یا فوتګي وشوله یا چې کوم دی کرونا دا کړه هغه صورت الحمدلله دا مطلب دا تاسو وایي چې ټیکساس کې چې کوم دی لاک ډاون کې نرمي رااله خلک په مالونو ورلل او هغې کې چې کوم دی نو کیسونه بیا پسې واقعېدل شي د ټیکساس چې کوم دی نو د هیوسټن چې کوم ښاروال دی هغه اعلان وکړو چې خلکو ته وایي چې احتیاط وکړئ بار مه روځئ خو تاسو وایي چې پاکستانیان ډېر زیات احتیاط کوي دا وخت موجوده د کرونې نه علاوه د یو کونسل په حیث باندې تاسو په امریکا کې او امریکا مطلب دا دی چې دلته کې چې کوم دی بیا د امریکای په هغه ریاست کې چېرته چې ډېر زیات پاکستانیان دي ډېر زیات چې کوم دی نو کمیونټي دی د مسلمانانو د پښتنو د پاکستانیانو د افغانانو چیلنجونه څه دي د کرونې نه علاوه نور څه چیلنجونه دي دا وخت تاسو ته مطلب د ټولنه کې بیا دغلته په دغه ځای کې تاسو کونسلګرۍ ته تاسو کونسل ته تاسو په خصوصا کوم چیلنجونه دي نه علاوه تاسو کو د خلکو خبره کوي نو د خلکو خو دلته کې ماغه چیلنج دی چې کوم د عام امریکایي دی خاص طور باندې په دې موجوده حالاتو کې چې کاروبار باندې ډېر غټ اثر پرې وته دی نو زمونږ خلک چې کوم دي نو هغه هم په دغه سيزونو کې به متاثر کیږي او متاثر شوي هم دي نو زمونږ بیا د دې خلکو مرکزی رول چې کوم دی نو هغه کلی ته پیسې لیږل چې کوم دی نو هغه خو تاسو ته په یو جمله کې مونږ چې ورته ریمیټنسز وایو هغه ریمیټنسز د دې ځای نه نغد لیږل خپل خاندان له خپل اولاد له خپل وروڼو له خپل خویندو له مثلا زه تاسو ته یو پښتون یاد کوم نوم یې نه علم د 400 دی هغه له خدای پاک ډېر لوی رحم کړی دی او ډېر ښه وس لري او زمونږ ډېر ښه ملګری دی ناسته پاسته چې روټۍ کې را سره کینی هغه زمونږ کور چې کوم دی هغه داسې کار کوي که نه وکیل خان صاحب داسې کار کوي چې لکه موږ پښتو کې څنګه وایو چې یاره د یو ډېر غټ دغه په شان کار کوي نوم نه علم خو لکه شپه قریب محنت کوي شپه ورځ سهار وختي د نور خطونه مخکې هغه دفتر کې ناست او د نور ډوبېدو نه ډېر وخت پس هغه کورته ځي اما سره اکثر هلته کې په دفتر کې ناستي او ډېر دغه کار کوي د خوارۍ او د مزدورۍ کار هغه د نر بچي هغه پښتون خپل څلور رونه ځان سره په پېښور او په اسلام آباد کې په کار لګولي دي لکه د دې ځای نه چې کوم سامان ځي نو هغه سامان د وجې نه د هغه څلورو رونو کاروبار پاکستان کې روان دی صحیح دغه شان ماته خبره کوله چې شپږ تروریانې مې وي شپږ تروریانو له زه نغد لیږم $300 $200 زه هرې ترور له چې کوم دی نو دا زه لیږم بیا دغه شان مور له لیږم بیا دغه شان تره له لیږم نو چې ما حساب وکړو دی یو غریب ته دی اجسته کم از کم 12 نواله 15 پورې کورونه چې کوم دی نو هغه د تناستي تاسو ویل کنه چې اثر بس راځي نو کو د په کاروبار په دې کرونا په وجه اثر راغی
او دا تاسو پوه شئ چې هغه 15 کورونو باندې به اثر راځي. نو دا چیلنج دلته کې ټولو ته شته، دا چیلنج بقي، خو الحمدلله د الله فضل له چې دغه شان د چا لاس کولاوي زمونږ ایمان دی، زمونږ عقیده ده چې دونه سو خېګړه کوي نو بیا الله پاک هغه نه خرابوي. ها صحیح. دلته کې راځم اوس دې ته واپس. تاسو وایي چې څومره دغه شانتي نو هغه څوک نه خرابوي، او تاسو ډېر په واضح ټکو کې عرفان صاحب تاسو مصروف هم یې، په خپل دفتر کې هم یې، تاسو ډېر شیزونه په هوډ باندې چولې دي، خپل کارونه مدرولې دي دې لپاره چې تاسو راشئ پښتنو ته خصوصا او دغه شانتي خپل کار پاړه وته وای، او دغه لپاره زه یو ځل بیا وایم چې تاسو ډېره مننه کوم عرفان صاحب، تاسو چې د خپل مصروف وخت نه وخت وېستو او تاسو وایي چې تاسو دغه وخت دغه پښتنو دی چې دوی ته تاسو معلومات ورکړئ، دوی ته تاسو کم دینو کم چې تاسو کارونه دا غي نه خبر کې. نو ډېره مننه کوم، خو بیا هم یو 100 منټه نور غستل غواړم. یو خو تاسو ډېر ستاینه روانه ده دلته په ډیلاویر کې یو کس ته غستاسو ډېر صفت کوي په کامنټونو کې وي چې ما سره ډېره منډه تړلواله ده. عبد الله صاحب، د عبد الله صاحب څه کیسه ده؟ عبد الله صاحب د الله عزت کې عبد الله صاحب د مردان دی او زم د مردان ما نو مشوم راوسته دلته کې ډاکټر له علاج لپاره هغه هسپتال یا ډاکټر چې کوم دین هغه بیا هغه علاج نکړی شو د کرونا په وجه، هر څه لاک ډاون شو. نو چونکی دا په پرایویټ کلینیکونو دغه په وجه هغه دلته کې گیر شو پاتې شو. الله سه بیا من سره رابطه وکړه چې زه واپس لغواړم. نو منګه یو جهاز کې خو کوشش وکړو چې هغه ولګو واپس، خو زما خیال لې چې ماغه خبره و تاسو چې څنګه ویله وختي چې یاره $2000 د یو کس ټیکټو، نو د دوی د قطر د واپسې ټیکټو د قطر جهاز بدا چل کولو چې د خلکو بوکینګ واخلي، اوسم د واخلي، خو هغه ته هغه عمر سورلې برابر نشي سونه سورلې چې دغه په کار دي، ناغه خپل فلایټ کینسل کی. دا په دې معنی بلا خلک بوکینګ کوي او کینسل کیږي، بوکینګ کوي او کینسل کیږي. نو تاسو به پړه کې دا وا چې یاره زولي ما چونکی او دغه ته هیڅ ګناه نشته دی، دا حق دی چې هغه کم ټیکټ باندې راغلی دی نو هغه ټیکټ ته واپس لاړ شي. زولي بیا $4000 یا $3000 چې کم دی نو د جیب ورکم دا لګي پیسې نه، دا ډېری پیسې بهشکه شپږ ولک روپۍ شو پاکستان. هغه په جمعنی هغه یو فلایټ چې کم دی هغه مس کو او موږ په هغه باندې هغه نه ګرمو چې دا ولې د مسکو، خو چونکی ما تاسو د پروګرام په وساتت باندې هغه یو پیر بیا یو ګیلو وکړل چې یاره ما حکومت پاکستان چې کم دینو دغه کوي زما امدادو کی. نو ما فورن چې کم د پی ای ای په 27 جون باندې د نیو جرسی نه فلایټ دی لاهور د پاره ډایرکټ فلایټ دی. ما د عبد الله صاحب د اجازت نه بغیر د هغه او دغه ماشوم نوم چې کم دینو پی ای ای ته کولې غلو چې د اپروول راشي. نو هغه اپروول د دوی راغی. نو ما به عبد الله صاحب سره دا سوال جواب وکړو چې اوس خو ته ټیکټو مرزان شوی دی، اوس خو هغه ټیکټ 2000 نه دی 1200 ته راغی، بل د ماشوم ټیکټ چې کم دی نو هغه هاف تقریبا پی ای ای کې، نو دا $2000 شو. نو $2000 کې ما اوریدلی دي په خپل د عبد الله صاحب نه اوریدلی دي چې دا پی ای ای 40% ډیسکاونټ ورکړي چې کوم ماشوم بیمار وي، هغه څه مسله وي. نو الله سي تو ویل چې دا خو ته په 1200 کې ټوټل ټیکټ پریوزي، نو ته د خپل قطر نه هغه دغه والا ریفند واخله او ته په 27 تاریخ والا جاز کې کینا او ستا کار ما برابر کو، ته صرف اوس هغه ټیکټ پیسې جمع کې په اسلام آباد کې. دا چې تاسو خبره کوي هم دا وخت هغه په کامنټ کې هم هغه دا پروګرام ګوري، دا وخت عبد الله صاحب ګوري هغه وی چې نه ما معلومات وکړل او دی وی چې ما ته چې کم نه نو $1540 راته ما ته زما بچی ته چې کم نه نو ویل کېدل چې تاسو دا ورکې $1540 د آلموست نه پاکستاني نږدې 4 لک روپۍ شوي، وی چې نه دی له سونه ډیسکاونټ پکې نشته دا چې کم مونږ ته نه ملاويږي. نو دا خبر هغه کوي. بل یو تن لیکلیو عرفان الله خان صاحب دا وی چې که په 2000 دی که په 1100 دی دغه ټیکټونه چې کم دی ډیر زیات ګران دی، حکومت پکې ویسه نشي کولای مونږ ته چې کم دی نو کم سے کم وی لکه او بیا دې مثال به داسې ورکم چې دلته یو بل تن د شوکت باچا نوم دی او زبنوم ځکه واخلم چې هغه مونږ سره په پروګرامونو کې راغلی خپل نظر شریک کړ. په پاکستان کې گیر شو، د امریکای شهري دی، هغه زوی دلته امریکای نه ولګید، په اسلام آباد کې د پاکستان سفارتخانه ته ټلیفون وکړ چې زما پلار په پاکستان کې گیر دی او په مردان کې دی، هغه د مردان دی، وی مردان کې گیر دی او دغه شانتي راتلی نشي او دغه شانتي بیمار هم دی. نو امریکای حکومت یا سفارتخانه ولګید ډایرکټ په اقرض باندې هغه ته ټلیفون وکړ چې باچا صاحب ته چرته کې د جمعې ورځ باچا صاحب لخوا خبره ته کم ځای کې دوته مونږ مې وکړو وته موتی چې سبا سحر ته چې کم دینو اسلام آباد ایرپورټ ته راشه او پلاني جهاز دی په پلاني ټیم باندې په پرواز کې ته صرف خپل پاسپورت ځان سره وروړه، خپل سامان راواخله او راشه. ویزه چې لړم ایرپورټ ته ویني د پیسو ذکر وشو نه په بل سوچو په جاز کې را باندې یو فارم ډک کو، ما ته وی چې ستا او ستا د نګور وسره وا
وی د دې چې کم دی نو د دوانو ټیکټ $1100 دی امریکې ته د تګ او دغه پیسې ته مونږ له چې کم دی نو چې کله امریکې ته ورسې په اساس صورت شي نو بیا به مونږ له 11 میاشتو کې یا 12 میاشتو کې په کیستونو باندې دغه پیسې راکا نو د یو تن دغه پوښتنه دا و دغه پوښتنه هغه دا و چې آیا د پاکستان حکومت په دې کې موږ سره مرسته نشي کولی تاسو ته آیا تاسو په خپل وړاندې وویل چې نه تاسو چې کم دی تاسو څه ویل کېږي د التنه هغه کار تاسو کوي آیا تاسو دا څه ویل شي چې پاکستان حکومت مرسته کولی شي یا نه کوي یا وسایل دور نه دي د پاکستان د حکومت چې دغه شانتي په لکونه خلک په مفتو کې راولي وکیل دې کې وځي تاسو یو لوکیشن ډیټا دوباره درکما زما زدا دا چې 10 سے 15 लाख کسان دی وخت پاکستانیان د سړي چې لکه عمل ته واپس لږ وړي بالکل دا 15 باندې حساب 10 लाख به حساب 10 लाख کې ځای چې شخی او تاسو دی له ایوریج $1000 ټیکټ حساب $1000 باندې ټیکټ شو کوم چې پاکستان $1,70,000 شوی نو تا 1000 له 10 लाख کې زره ورکې دا 100 میلیون جوړیږي بهشکه بالکل دا په مطلب دا 100-200 میلیون نه سیوا جوړي تر دې په سیوا چې لکه زمونږ دی وخت کې اکانومي د ملک چې کم دانو هغه په سټرګل کې دا په مشکل حالاتو کې دا په دغه صورتحال کې زه په دغه معنی فیصله ځکه نشم کولی چې دا خو به د یو حکومتي ترجمان چې کم سیاسي ترجمان وي ابر دی جواب بهتر انداز کې ورکړي شي بهشکه دا کې چې کم کسان امریکې ته راځي نو یقین وکړه چې هغه به یو ټوټل ملا کر د غون پاکستان نه بیا 200 یا 300 نه ها خو درګه تاسو نه دا پوښتنه زکه وکړه دا چې ډیرو خلکو په ذهن کې دا راځي ویګنی که زه پاکستان ته مانه بوتل کیږي نو دا د عرفان صاحب د وجه نه بوتل کیږم یا په امبیسي کې ناس چې کوم سفیر دی داغه د وجه نه بوتل کیږي زه غواړم چې هغه خلکو ته دا پوښتنه ملو چې دا کار د کم ځای نه کیږي او څوک کوي او د چا په اجازه باندې کیږي زه دا غواړم چې دا لګه تاسو واضح کړئ زه تاسو ته وکیل خان صاحب نو پسانو ما په یو جو کې ته وایم خاجي سحر می موږ کړه دی الحمدلله مزرانه نه قضا کیږي او یاره خدای مې د نګونانګری یو پینځ شپک کال وشو دا قران او قسم مې کړی دی چې دروغ مې چته غب شپ کې مې دی ویل دا ته په دې حلف باندې قسمیه ویم چې زمنګ له خدای پاک کوم صادر را کړی دی د هغه صادر نه مو سی وخت په غزول دي خپل کوشش کوو لګای الله گواه دی دا کتی لکه موږ خپل پوره کوشش کوو لګای جی چې څونه وسایل مو دي څونه وسمو دي څونه قدم دي خو obviously توقعات ډیر زیات غټ دي توقعات ډیر سیوا دي هغه توقعاتو تر رسیدل زمونږ بس یو کوشش دی خلکو ته صرف دا یو ریکوست دی چې زمونږ سره په دغه زمونږ په دې موجوده کوششونو کې زمونږ سره مرستيال شي زمونږ ډیر ملګری چې دا غي ته دا محسوسيږي چې دا غي وس کیږي نو غي د خپل وس چې کم دین خپل ملګری سره راکړي مثلا زه تاسو ته زمونږ په خپل دوستانو کې دا ډسکشن پرون کېدو ما ویل چې لکه تاسو دا قرباني چې کم تاسو په امریکا کې کوي په دونه پیسو باندې کو فرض وکا 1 लाख پاکستانیان چې کم په امریکا کې دي دا $1000 د قرباني پاکستان ته ولېږي کنه نو ته سوچو که تاسو نه ډالر یې ولېږلې تاسو نه الته کې چې کوم دین امداد وکړو الله تعالی خو تعالی ته قرباني اجر درکړي کنه سروي د غوخه د خوړو اجر خو نه درکړي خو تعالی چې کوم قرباني تا وکړه قرباني کو پاکستان کې وشو او په هر ځای کې وشو په دې ځمانه زه تاسو ته حلفین دا خبره کوم چې موږ خپل خپوره وسکو قسم په خوري خپل خپوره او دا غینه بعد کو فرض وکړو ونشي نو خفغان نه مکوي ځکه چې ازما وسکینه ده هغه بل کې مطلب دا دی چې د وس خبره صرف د الله تعالی سره د انسان بس یو د انسان بس نه غي نو زه خپل چې کوم کوشش ته پاغي کې پړې ما مال چې څوک زما دفتر ته راځي الله گواه دی خیر ډیر خلکو ته پته می زمانه بیچونه زه په چې خامخاف کما لکه ته دا ویل غواړم چې زما اخلاص باندې کم اس کم بشک نه کېږي زه ګورستا عزت کوم تا ته درنوالي په نظر باندې ګورم زما روري زما پښتوني خو کو فرض که واست یو د 400 یو خاندانو نو مې ناخلمه خو لکه هغه د کور کلی نډر مضبوط ما درستو پته ولګی او هغه دلته به وس شو دلته کې وسر څه ختم شو نو موږ ولا لګي پیسې به ورکولې لکه دا تاسو ته ما دا خبرو نکړه خو $200-300 $400-500 پورې موږ کم اس کم چې نو 200-300 خاندانونه په دې کرونا کې موږ وبالل ها 200 خاندانونه په یو ملک کې په امریکا کې پالل په اساني حساب باندې دا د دې حکومت د دې غریب فند او بجټ ها لکه تاسو خپل وګورئ کنه د خپل حکومت مشکلاتو ته وګورئ حالاتو ته وګورئ پاغي کې موږ لګیاو $200-300 او دا سم نه د چګنی هغه مو تکلیف ورکړی
هغه ته مو په والمارټ باندې لګلې دي، هغه ته مو چې کم دینو په سوت کروګر باندې لګلې دي، هغه ته مو په هغه انسټا کارت چې وي چې ګروسریز والی او کوړه ډیلیور شي، کوړه مولا سامان ډیلیور کړي کوړه. صحیح ده. دغه هم کړی دی. اوس د وخت چې کوم نه ډیر داسې خلک دي چې بیروزګار دي. زه په امریکا کې خو د امریکا حکومت چې کوم نه د خپل خلکو تاسو کوي دلته که مثال په توګه زه بیروزګار شم نو حکومت دا کوشش وکړي چې حتما زه کوسې ته رانشم، زه نه هرود نشم، هغه مرسته کوي. خو بیا هغه خلک کم چې په خلیجي هیوادونو کې دي او تاسو په خپل هم چې کم نه د کونسلګرو د امبیسو طریقې کار په هر یو ملک کې د پاکستان یو شانته دی. اوس داسې په سعودي کې ډیر خلک دي، په دوبۍ کې داسې ډیر خلک دي، په قطر کې داسې ډیر خلک دي عرفان صاحب چې د هغې روزګارونه ختم شوي دي، هغوی په دیرو کې ناست دي. په پاکستان کې د هغوی سره چې کوم دی د کورنو د خاندانونو خېټې تړلې وي، د هغوی چې کوم دی ننغرۍ به د دوی د پیسو لیږلو سره هغې سره به څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یو تن خپل کلي کې په کور کې چې کوم دی نو 14 کورنۍ ساتي. دغه شان د هر یو پښتون کیسه ده، د هر یو تن کیسه ده. که د یو تن بېروزګاره شوی دی الته په هغه ملکونو کې چې کم دی نو هغه تن چې بې تعلیمه هم دی، تعلیم هم نه دی کړی، سبق هم نه دی ویلی، امبیسۍ د ټلیفونو کې هغه وي چې ټلیفون راپسې بند کړي شي ځکه چې ماله چې کم دی نو خبرې نه راځي. هغې څه کولی شي؟ هغې چا سره رابطه کولی شي او څنګه کولی شي؟ دا خو ګوره داسې کار دی چې دا مسله چې تاسو کوم بیان کړل دا یو ډېره غټه ده، لکه سپیسیفیک طرف ته کو دا راشي چې یو فلانې کس دی هغه دا مسله ده او دا شی کول غواړي. ما خو تاسو ته ویل چې یو کنسلیټ سره 1,15,000 کسان رجسټرډ دي، نو هغه کنسلیټ به ډیفینیټلی د چا ټلیفون اوري، د چا به نشي اورېدی، د چا په یو ټایم کې راځي، د چا په بل ټایم کې راځي. خو زما خپله مشوره دا ده چې کو فرض که ستا ټلیفون اټینډ نشي نو ته اس ام اس خامخا کوه. لکه زما خپله پرسنلي زه تاسو ته خپله تجربه ووایم چې په ټلیفون کې او زاغه ټلیفون کې په هغه وخت کې لکه اوس تاسو سره زه لګیم، زما په دې فون بلا ټلیفونونه را روان دي، زما تاسو سره په فون باندې په سکایپ لګیم، پوهېږم په دې کسانو ته واپسې کې اوس ټلیفون کوم. ما ته ټلیفون نه کړی شو نو دی به ما ته اس ام اس کړی وي. امریکا کې دا اویرنس کلک خره هغه اس ام اس ما ته به حیثیت افسر دون آسان دی د ټلیفون مقابله کې خدای په جزماړو ته دواګانی کوي پر دې چې تا مال ټایم راکو چې زکله په دغه کې ما په ان تعالی د جواب درکولو پوزیشن کې منځ تعالی جواب درکوم. بالکل دغه کوم د ایمیل بیا په امریکا کې لکه هغه ملکونو کې خو خیر خلکو ته راسو چې تعلیم نشته دی ایمیل نشي کولی. امریکا غونډه بلکې ایمیل یو ډېر غټ حیثیت لري. لکه په ایمیل باندې دا یو ریکارډ باندې راشي او افسر چې کومي سرکاري دی یریږي چې دا خلاص راغلي د خط او جواب نور کوم مانه سوال ته پوښ کیږي نو زه به خامخا د هغه چې کوم دینو جواب ورکوم. او بل حل چې کوم دینو هغه دا دی چې د دې دغه خپل کمیونټي مشران وي، د ټولنې مشران وي، د کمیونټي مشران جوړ کړی وي. بهشکه مثلا اس کې زما دغه نشته دي زنه سلور غنټې دي نو په ډالس کې ندیم زمان دي، نو امیر سلیمان دي، نو جاوید اجمل دي، نو دا ټول تاسو چې لري داخله دي ځانو رسي غیلا هغه بیا ماته وي ضرور شه ماته د کسان ناشتي نو د کمیونټي چې کوم مشران دي اغه ته ځانو رسوي او هغه ته وایي چې بای شاو مونږ ته د سفارتخانه سره رابطه وکړه. نو هغه کو بیا ماته د شپې 12 بجې ټلیفون کوي نو د کمیونټي والا غ ټلیفون ډیر زورور او ډیر زیات دغه لري کنه، یعنی تا ته پته چې دا شاته د پسې 50 کسانو مسلې به وي کنه، نو ته دا غ چې کم دی په هیڅ قیمت نشي مس کوله. نو په دې دا څلور 15 طریقې دي. خو زما اگین دا یو خیره خبره کومه او دا ستاسو مسله د واپسې سره تعلق لري پاکستان ته. نو ان دا اوس چې کوم انټرنیشنل فلایټس حکومت کو لاو کړ تاسو 80% مسله به دې سره حل شي. بالکل تاسو په دې غوا په خبره ځان سره ولیکئ چې دا د پی آی ای یا د یو ایرلاین د وسکار نو دا ډېر خپل فیصله شوی دا چې د دې په وجه به دا ټول ایرلاین د خلک اوس بوزي او دا خلک 80% به دا مسله ان شاء الله خدای ته منظورونه دا به حل شي. دا به حل شي. د پلاتونو کولاویدل تاسو په دغه خبرو کې تاسو وایي چې کله یو تن په خپل لیکل نشي کولای امبیسي ته ایمیل ولیکي، په رائټینګ کې، په لیکلو کې، په تحریر کې وته تاسو ولېږي اپ ریکارډ راشي. ته نن کال پسون تاسو ویل چې ما د پلاني کونسلر سره پلاني کونسل ته یا پلاني سفارتکار ته پلاني چې کوم د امبیسي پلاني عملي ته ما دا لیګل او هغه مال جواب کړي ټلیفون تاسو کې دغه حکم ریکارډ نه بیا بچرته ګرځي. نو په لیکلو کې او د کمیونټي ټولنې خبره تاسو کړل ته په نیویارک کې یو تن د کرونا وفات شو، هغه هم د مردان سره تعلق ساتلو او هغه جس چې کم دینو کله چوخه رابطه کله بل خو رابطه په پاکستان کې کورونه ډیره پریشان و. تاسو د خبرې سره پتاړو کې ویل غواړم عرفان صاحب چې هغه رابطه کوله دلته کې مونږ ته بم ټلیفون نه کوي غني دا خیال چې خبريالانو پکې رول وبولي شي دی پکې سو. ما په نیویارک کې چې کم دینو یو تنظیم دی دغه مشر ته ټلیفون کوم او دغه شنده کورونه د ډیره پریشان ده او د دوی چې کم دینو مړ دی دا مړ چې کم دینو دوی پاکستان ته وړل غواړي. هغه د شپې لسنیمه بجې وي دغه سړی د کمیونټي ټولنې مشر
د شپې لس نیمې بجې وي او هغه چاته ټلیفون وکړو د نیویارک د کونسلیټ چې کومه کونسل ده هغې ته ټلیفون وکړو او د شپې لس نیمې بجې هغې ټلیفون اوچت کړو هغې ورته ټول طریقې کار ورته چې دا زموږ طریقې کار دی او که کورنۍ ته صحیح جواب میلو شو نو دا هم یو ښه طریقه ده څنګه چې عرفان صاحب تاسو ته ووایي چې د کمیونټي د ټولنې مشر سره په رابطه کې شي او بیا ځینې خلک هسې بې سره رابطه کوي هغې سره ستاسو کار څومره ګرانېږي عرفان صاحب دا ورته لږ ووایئ چې د چا کار نه وي اوس مثال په توګه هسې زه ګورم چې ما سره خو د عرفان صاحب نمبر راغی راشئ ویې ګورم چې ټیک دی او که خراب دی غلط نمبر دی هېڅ په بې څه ټلیفون نه کومه نو تاسو چې اوچت کوئ بیا دویم کس سبا له زه زما کار هم راځي او زه ټلیفون کوم نو عرفان صاحب په زړه کې چې دا وکیل خو ما تاسې بې څه ټلیفون نه کوي مړه نن به هم څه کار نه وي او په هغه ورځ به زما څه مشکل وي دغه ستاسو کار څومره ګراني عرفان صاحب دا وکیل خان صاحب په مزاج باندې ډیپند کوي زما خو خپل پرسنلی چې کله هغه غړي ته سړی خوږ مزاج ولې نو مال خو خون راکړي زه خو هغه سرکاري هغه نه راوځم روټین نه زه خو پکې فرش یم لکه اوس هغه ورځ یو ترور راته ټلیفون وکړ اسنه هغه راته ویل چې زه تعالی د خپل پاسپورت درلېږم دا څنګه درولېږم نو هغه غریب له باوجود چې د امریکای نېشنل وا د واتس اپ چل نه ورته نو هغه ماته وی په سینما پنجابي او نیمه اردو نو مال ډېر خون راکو هغه خبرې زه پکې داسې لګوند کې فرش کېدل شروع شوم نو ما او تو ول چې ته ترور تاسو وکا ډېر ټایم مو سره واغست لس منټه مو سره واغست خو اخیری انجام داو چې هغه ټلیفون چې کم دی هغه واتس اپ ماته ونه کړل شو چلو لنو نو اټ ډیپندز چې لکه هغه اړه ته سوټ دی کو تاسو فرض وکا زما یو ریکوست دی خفکیږم غوسه کېږم زموږ د خلکو دماغ ټول ورځ د کارونو سم داسې جنجول کړی دي کنه پاس زموږ کمینو هغه لکوند کې سخت خبرې وکي نو هغه سخت خبرې چې کوم دینو هغه طرف ته سخت شي نو بیا هغه مقصد حل نشي د سړي مسله حل نشي بالکل او کو فرض وکا زموږ د دفتر نه تاسو سخت خبرې وکي او ته نرمه وساتي یقین وکا لسمنټ ول احساس کی تاسو ته عرفان صاحب ټلیفون نمبر روان دي تاسو په ډیوټي باندې مې زه پروګرام هم راغونډول غواړم او تاسو چې کوم خبرې وکړې الله دې وکړي دا زموږ د اوریدونکو کتونکو په ګټه باندې دیوتی خو تاسو خپل خبر دا مکمل کړئ بیا اخره کې یو تاسو بل کول غواړم بس تاسو به اجازه درکوم نو زه دا وایم چې کو فرض کا پرون ماته یو کس ټلیفون کو زه ډیر زیات مصروف وم نو ما چې فون بند کړم ماته داسې محسوس شول چې ما صحیح حق ادا نه کوم ما غته اس ام اس وکړو یقینو کا اس ام اس ما د ماخامه پورې کتو کنه چې د مال جواب ول رانه کوم زماړه کې دا وجه دي خفه شوی نو چې به ماخام ور پسې ټلیفون کو نو هغه لینډ لاین وختو کنه نو لینډ لاین باندې اس ام اس غالبا چې نزي کنه وایس میسج کولکه اس ام اس نزي او هغه کس ما سره اوس پورې نه دی دوباره ملو شوی یا چې دا مسله سوا خو لکه زماړه کې اوس مغه دغه موجود دی چې د سړی مانه پرون خفه شوی نه کته تاسو خو دا خیال ساتئ خو زما مقصد دا دی د خبرې ما چې کومه پوښتنه وه 15 لکه خلک مثال په توګه ګیر دي او 15 لکه کې 1 لک او 2 لک خلک چې کم دي نو مثال په توګه په یو ملک کې دي او په یو خار کې دي په سعودي کې زه به مثال واخلم او هغه هر یو تن لګي چې کم دي نو امبیسي ته ټلیفون کې کونسلیټ ته ټلیفون کې ځنه سنجیده مسله ده او د ځنه چې کم دي صرف د تګ مسله ده دې سره دا کار څومره ګرانیږي چې یو تن ته د ورځې چې کم دینو په زرګونو ټلیفون راځي څومره خلکو کار وسره اغېزمن کیږي چې سنجیده مسلې زما خبرې په پوښتنه دغه وا عرفان صاحب تاسو څه غنئ چې دا اس په بیس چې ټلیفون ډېر احتیاط پکار دی تاسو ته محسوسيږي چې یاره دا تاسو ته د خپل ملګری نه کولې شي دا یو خپل رشتہ دار نه کولې شي د کمیونټي د مشر نه کولې شي نو چلو زه بیا هم دا یو ښه تجویز دی خو زه تاسو ته وکیل خان صاحب د خلکو بلګو کالت وکم چې د چا پسړه درد او چاته پرابلم وي او چاته مسله وي نو هغه خامخا موږ ته ټلیفون کوي خیر دی په دې ممنه کوي دی ټلیفون خو کو ټلیفون ما اټند نکړی شو ما نه خبرې لګي شانتیا خو دې خو وشولې پاغه به یو بل خفغان نه کوم ټول د یو کور یو کلی او د یو بل په کار راځو ان شاء الله تعالی او الله دې موږ له استقامت راکړي الله دې موږ له وس راکړي چې موږ تاسو توقعات باندې هو به عینه چې څنګه تاسو غواړئ هغه شان پوره شو خو کو فرض کو پوره نشو نو د دې به مجبوری وي شاته سم مجبوری به وي یو سہولت به یو دغه شانته عرفان الله خان صاحب تاسو په د امریکا په ټکساس ایالت کې د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې چې کوم د پاکستان کومه کونسلیټ ته یا کونسلګری د پاغي کې
کونسل یې تاسو ډېر په وضاحت سره زموږ اوریدونکو سره خبرې اترې وکړې. یو خواص په تلو کې دا کول غواړم که تاسو ته لږه موقع میلاو شو یا تاسو کوم اسسټنټ یا سیکرټري ته دا موقع میلاویږي چې په دې فیسبوک لایو کې یا په دې خپرونه کې ډېر زیاتې پوښتنې راغلي د هغې موږ ځوابونه ونه ویلي شو. کومې پوښتنې چې تاسو ګڼئ تاسو ورته ځواب ویلی شي یا ستاسو سیکرټري ورته ویلی شي، تاسو ورته څوک اساین کړي چې هغوی ته د دې پوښتنو ځوابونه میلاو شي. ځینې خلک په امریکا کې دي، ځینې خلک په اروپا کې دي، ځینې په خلیجي هیوادونو کې چې هغوی ته د دې پوښتنو ځوابونه میلاو شي. او دې پروګرام مقصد هم دا و چې په یو ملک کې د پاکستان د کونسلیټ، په یو ملک کې د یو ملک د سفارتخانې رول څه وي او هغه خلکو ته چې کومو خلکو دپاره دوی په دغه ملکونو کې هغوی ته دوی څنګه ځواب وایي او دوی ته په خپله په کونسلیټ ته امبیسۍ ته په دغه ملکونو کې په خارجي ملکونو کې کوم مشکلات او کومې ستونزې وي. تاسو ډېر په وضاحت سره بیان کړی. یو جهان مننه کوم ستاسو عرفان الله خان صاحب چې موږ ته وخت راکړو را سره خبرې اترې وکړو. یو جهان مننه. تاسو ډېره مهرباني. تاسو ډېره مننه. قدمونو کتونکو همدا وه د نن ورځې ډیوا ستوري خپرونه تاسو د واشنګټن ډي سي نه کتله. د عرفان الله خان صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې. عرفان الله خان صاحب یو وارې بیا تاسو ته تکرارول غواړم چې د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق ساتي او د 1300 میاشتو راهیسې دلته په امریکا کې د امریکا په هیوسټن ایالت کې د ټکساس ایالت په هیوسټن ښار کې په کونسلګرۍ کې کونسل دی. تاسو د هغې خبرې اترې واورېدې. ما ورته دا خواست هم وکړلو چې تاسو دغه کامنټونو ته ستاسو دغه پیغامونو ته خامخا ځواب ووایي. نو د دې لپاره که هغه څوک چې په ذهن کې څه پوښتنې لري خامخا خپلې پوښتنې دلته ولیکئ، تاسو ته به خامخا د هغې ځواب میلاویږي او پروګرام د سره د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره خامخا شریک کړئ چې د عرفان الله خان صاحب دغه غږ دا عام شي او خلکو ته د خپلو مسلو د هغې د حل لپاره ځوابونه میلاو شي. زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه. تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ او خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د لوی الله په امان.